مولا نصرالدین هر ورځ په بازار کې ګدایي کوله او هر ورځ به ډیر خلک دته راټولېدل. دته به 2 ډوله سکې په لاس کې نیولې چې یو یې د سرو وه او بله به یې د سپینو زر وه. ورته ویلې به چې مولا له دې یوه واخله. ده به همیشه هغه د سپینو زرو یعنی کم ارزښته سکه انتخابوله او دا به یې اخیستله او له ځان سره وتله. خلکو ویل چې دا څومره احمق دی او پر دې باندې به خندل چې ویل دا څومره یو جالب کار دی. د ده دا احمقتوب په ټولې منطقې کې خپور و او هر چا به چې مولا نصرالدین لیده 2 ډوله سکې به ورته نیولې چې یو به یې د سپرو زرو بل د سپین زرو، خو همیشه مولا نصرالدین د سپینو زرو اخیسته. تر څو چې یو مهربانه سپین ږیری یوه ورځ تېرېږي او دا حال یې ولیده، یو کونج کې ودرېده تر څو مولا نصرالدین یو کونج ته راشي او له هغه سره وغږېږي. کله چې هغه سپین ږیري سره مولا نصرالدین مخ شو، هغه سپین ږیري ورته وویل چې ګرانه دوسته، کله چې تا ته خلک پیسې 2 ډوله نیسي، 2 رقم سکې نیسي، یو د سرو زرو بل د سپین زرو، ته د سرو زرو انتخابوه. دا به تا ته 2 ګټې وکړي، یو به ته ډېرې پیسې اخلې یعنی با ارزښته پیسې به اخلې او بل به په تا پورې خلک نه خاندي. مولا نصرالدین ورته ویل چې تاسو ظاهراً په حق یې، خو دې کې یو راز دی. ځکه که چېرته زه د خلکو نه د سرو زرو سکې واخلم او د سپینو زرو وانخلم نو خلک به ما ته هیڅ سکې رانه کوي، ځکه چې خلک دا فکر کوي چې مولا نصرالدین احمق دی، خو اصلاً کې داسې یو څه نشته. که چېرته ما د سپینو زرو سکې نه اخیستلی، د سرو زرو مې اخیستلی، شاید خلک نه وی را جمع شوي او ما دومره سکې نه وی جمع کړي چې دا سکې د زرګونه د سرو زرو ارزښت لري. هغه سپین ږیري سړي بخښنه غوښتله او ده ته ویلې چې ته ډېر خوشمنده دی. خوند دې کیسې کې څه دی؟ ګرانو دوستانو، لطفاً یوې خبرې ته ډېر متوجه اوسئ. که تاسو کوم کار کوئ چې ډېر خوشمندانه دی، لطفاً د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ او خپل کار ته مو ادامه ورکړئ. ښاد بریالي، ارام اوسئ.